السلام علیکم قدرمنو ملګرو، تاسو سره یو بل تازه خبر شریکوم چې د پښتو مشهوره ډانسره نیلم ګل پولیسو نیولې ده او تاڼې ته یې بوتلې ده. د هغې جرم څه دی، ولې نیولې ده؟ که غواړئ د ټولو معلوماتو نه خبر شئ او په دې ویډیو کې وګورئ، نو خامخا در سره دا ویډیو تر اخره وګورئ چې تاسو هر څه په خپلو سترګو ووینئ او د هر څه نه خبر شئ. خو زموږ چینل خان کلیک در سره خامخا سبسکرایب کړئ چې په آینده کې تاسو زموږ د هرې راتلونکې ویډیو نه خبر وساتل شئ. دوستانو، نیلم ګل به تاسو ټول پیژنئ چې د مراد ښځه وه او بیا یې طلاقه کړه او نن سبا ځان له ژوند تېروي، چې یو ویډیو یې په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل شوې ده، شیر شوې ده، چې هغه پکې ښکاري چې تمانچه یې په لاس کې ده او هوایي ډزې کوي. چې نیلم ګل د همدې جرم په سزا کې د مردان پارهوتي تاڼۍ پولیسو نیولې ده او ګرفتاره کړې ده. ویل کېږي چې نیلم ګل دا هوایي ډزې ځکه کړې دي چې هغې ځان ته یو نوی ګاډی اخیستی و او دا ډزې د هغه ګاډي په خوشحالۍ کې کړي دي. دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل شوې هم ده، خو افسوس چې ځینې پښتانه څومره عجیبه کارونه کوي، ځکه چې د تمانچې دا ګولۍ به د چا په کور ورغورځېږي او یو څوک به پرې خامخا لګېږي. که د پښتنو ماشوم پیدا شي هم به هوایي ډزې کوي، که اختر وي هم به هوایي ډزې کوي، که واده وي هم به هوایي ډزې کوي، او که نورې خوشحالۍ راځي نو دوی به تمانچه یا کلشینکوف راوباسي او ډزې به کوي. نو دا څومره د غم او درد خبره ده، ځکه چې دا ګولۍ په هوا کې نه ورکېږي، خامخا بیرته ځمکې ته راځي. ټولو پښتنو له پکار دي چې د دې خلاف سخت قدم اوچت کړي او په هوایي فایرنګ باندې په سخته پابندي او بندیز ولګوي، نو دا ولس به د دې ناسور نه بچ وساتل شي. او دا یو ډیر ښه قدم هم دی چې د هوایي ډزو په جرم کې نیلم ګل نیول شوې ده او هغه جرمانه شوې ده. قدرمنو، دا خبر او ویډیو همدومره وه. په آینده کې له هر قسم معلوماتو او تازه خبرونو نه ځان خبرولو لپاره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.